غزني ولایت ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ترنم او ترانو رئیس د خپل سفر په ترڅ کې له شاعرانو او ادبپالو سره وکتل او هغوی ته د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د مشاعرو او ادبي ناستو په تړاو د تازه فرمان په تړاو معلومات ورکړل. دغه راځي له هغوی وغوښتل چې په شعر او شاعرۍ کې دې د ټولنې د اصلاح لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. تاسې شاعران، قلموال او ترانه ویونکي هغه خپل قلمونه په دغه مورد باندې وڅرخوي چې کوم د ټولنې ضرورت وي، چې هسې بېهوده او عبثیات څه په شعرونو کې راوړي، تر هغه دا ښه دي چې هغه د ټولنې ضرورتونه وي، لکه هغه ناوړه دودونه دي، هغه تعصبونه دي، لساني تعصبونه دي، او دغسې هغه قومي تعصبونه دي، ژبنیز او سمتي تعصبونه دي، چې دغه لړۍ نوره ختمه سي. شاعران څخه مې غوښتنه دا ده تر څو د دغه قانون چې اسلامي شریعت په چوکاټ کې دی د دې عملي چارې پیل کړي او د دې هغه څه ترسره نه کړي خدای نخواسته چې دغه قانون خلاف وي. ورته مهال غزني کې یو شمېر د شعر او قلم خاوندان د اسلامي امارت د زعیم د تازه فرمان هرکلی کوي. امیر المؤمنین ډېر ښه فرمان صادر کړی و، دی خپله عالم ده، د داسې فرمان صادر کړی و چې هغه ټول زموږ او د ځوانانو په ګټه و. زه له ډېره وخته راسې له کلونو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې کوشش کوم چې د داسې ناوړه دودونو مخه ونیسو، د دې په اړه باندې لیکنې کوم، نو زه خپله ډېر ورنه خوښ یم د دې فرمان څخه. نو پوره کوشش به کوو چې په لنډ وخت کې په نیمه میاشت کې دا فرمان مکمل تطبیق شي، ځکه دا زموږ د تاسو د امیر امر هم مکمل منل ده او د دې ریاست او د دې اړوند وزارت د دغه مخرنګي ده. په دغه فرمان کې چې 14 مادې لري له شاعرانو غوښتل شوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره او همدارنګه د اسلامي ارزښتونو د خوندیتوب لپاره خپلې کلمي هڅې ګړندۍ وساتي.